د قبایلي ضلعو د مدرسې زده کوونکو لپاره د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمې لخوا تابع کړې شوې 4 ورځنۍ د لوبو میله د جون په 24مه په پېښور کې پای ته ورسېده. دا لوبې په اول ځل په کال 2022 کې شوې وې او دا یې دویم ځل و چې د مدرسې زده کوونکو د سرکار لخوا جوړې شوې لوبو کې برخه واخیسته. کرکټ فوټبال والیبال د کرکټ فوټبال والیبال د پړي کشکول لوبه او د قرت سیالۍ هم پکې دي. د مدرسې زده کوونکي هم د ټولنې برخه ده او ډېر ځوانان په مدرسو کې دیني زده کړې کوي او دا خلک به په راتلونکي کې په ټولنه کې مهم رول لوبوي. نو ځکه مو ضروري وګڼل چې د نورو زده کوونکو په شان د مدرسو زده کوونکو ته هم د لوبو اسانتیاوي برابر سہولت کی فراهم کی جائے. د لوبغاړو په وینا د مدرسې په زده کوونکو د سختدریزۍ تورونه لګول کیږي او د داسې ډول سرګرمو سره نړۍ ته د مدرسې د زده کوونکو مثبته څېره څرګندېږي. اصل کې اسلام او بیا مدارس مساجد علما او قرآن دا خو د امن او د محبت ولا پرچار کی. نبی علیہ السلام تاریخ چې موږ ګورو هغه په اخلاقو باندې خلک مسلمان شي نو ټول خلک هم خدي کالجونو ولا هم خدي ټول خدي خو دا غرنګي چې دوله دا غرنګي ترتیب سره دوله سیټینګ کیږي نو ان شاء الله دوه مخکې نور شي د ذهنونه بم کولو شي او دوه ماشاءالله ذهنونه 100% صفا دي الله دې رضا دي ولا خلک. په لوبو کې د قبایلي ضلعو د مدرسو نه شاوخوا 650 زده کوونکو برخه واخیسته. د لوبو اداره وایي دوی هڅه کوي چې دغسې لوبې هر کال تابع کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.